اوس تاسو کولی شئ چې د ای آی په مرسته دغه ډول ریالستیک ویرل ویډیو خپل ځان دپاره په اسانه طریقې سره جوړ کړئ. لومړی د ویډیو دا کوچنی کلیپ راسره تر پایه تعقیب کړئ. زه څوک نه مجبوره کوم چې زما سره دې اړیکه وپالي، چې څوک یې پالي کور یې ودان، کنې بلا دې په پسې سي. سلام، وخت مو په خیر. زه بریالی احساس یم. ګرانو ملګرو، د موبایل په سکرین چې تاسو ته کومه ویډیو ښکاري دا د ای آی په مرسته جوړه شوې ده. پر نن ویډیو کې تاسو ته د همدغې موضوع حل درښایم چې دغه ډول ویډیوګانې به موږ څنګه خپل ځان دپاره جوړو. دغه ډول ویډیوګانې تاسو کولی شئ چې پر فیسبوک او ټیک ټاک باندې خپرې کړئ. که چیرې تاسې دا کار ترسره کړئ نو ستاسو ویډیوګانې وایرل کیږي. که چیرې یوه ویډیو وایرل شوه نو تاسو کولی شئ خپله فیسبوک پاڼه او خپل د ټیک ټاک اکاونټ مونیټایز کړئ. دا غوره ټاپک ده او کولی شئ د همدې لارې څخه یو لړ عاید هم ولرئ. پر نن ویډیو کې تاسو ته د همدغې موضوع حل درښایم چې دغه ډول ویډیوګانې به موږ څنګه خپل ځان دپاره جوړو. نو که چیرې دا ویډیو معلوماتي وه، یو لایک ورکړئ، چینل سبسکرایب کړئ او زموږ د ملاتړ دپاره یو ښه کامنټ وکړئ. نور مو وخت نه نیسم، راځو د موبایل سکرین ته او همدا طریقه سټیپ بای سټیپ له تاسو سره شریکوو. ګرانو ملګرو، تر ټولو د مخه تاسې هم دا پرامپټ را کاپي کړئ. دغه کوم لیکل چې زه ورڅخه استفاده کوم د همدې د ترلاسه کولو لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې موجود ده. ویډیو تعقیب کړئ. دغه ټول مواد تاسو ته د ویډیو په وروستۍ برخه کې درښایم. راشئ د جیمینای اپلیکیشن را خلاص کړئ. لږ انتظار ورته وکړئ ګرانو ملګرو. دا ډول یو صفحه ستاسو مخ ته را خلاصیږي. په کریټ ایمیج باندې کلیک واخلئ. دلته لاندې په دې پلس اپشن باندې یو کلیک واخلئ. اوس به تاسو فوټو انتخاب کړئ او د خپل موبایل ګالري څخه به یو انځور را واخلئ. زه دا تصویر انتخابوم او له دې نه وروسته دغه لیکل تاسې ورکړئ. ګرانو ملګرو، دغه کوم لیکل چې زه ورڅخه استفاده کوم د همدې د ترلاسه کولو لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې موجود ده. اوس راشئ په دې سینټ اپشن باندې کلیک واخلئ. لږ انتظار ورته وکړئ. د یو څو ثانیو وروسته ستاسو انځور جوړیږي. بیا هم یادونه کوم، هر هغه څه چې زه ورڅخه استفاده کوم پر دې ویډیو کې د هغې د ترلاسه کولو لینک د ویډیو په لومړي کمنټ کې هم شته او په ډسکرپشن کې هم موجود دي. همدغه لیکل یو ځل بیا دغه پرامپټ ورکړئ او بیا په دې سینډ اپشن باندې کلیک واخلئ. نو ستاسو انځوران به په مختلفو بڼو کې جوړ شي. کله چې تاسې دغه تصویران جوړ کړه، له دې نه وروسته کولی شئ بیا یې خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. انتظار به ورته وکړئ ګرانو ملګرو. تاسو لیدلی شئ زموږ دغه انځور هم جوړ شو. د تصویر د ډاونلوډ دپاره په پورته عکس باندې کلیک واخلئ او سیو ټو فون انتخاب کړئ. نو دغه تصویر به ستاسو د موبایل ګالري ته سیو شي. اوس راځو چې څرنګه کولی شو له همدې تصویرانو څخه یوه ویډیو جوړه کړو. په دوهم سټیپ کې تاسې راشئ، پر خپل موبایل کې یو براوزر را خلاص کړئ. په دغه ډول تاسو په دې پورته سرچ برخه کې ولیکئ فلو ای آی. دغه لیکل تاسې ته د موبایل په سکرین ښکاري. بیا په دې لومړني ویب سایټ باندې یو کلیک واخلئ. په لاندې برخه کې لیکل شوي لانچ فلو همدا کلیک کړئ او کریټ ویت فلو اپشن باندې کلیک واخلئ. په دغه ترتیب سره به تاسې خپل یو ایمیل ادرس انتخاب کړئ او همدې ویب سایټ ته به لاګین شئ. کله چې تاسې په کریټ فلو باندې کلیک واخلئ، دلته له تاسې څخه ایمیل ادرس غوښتل کیږي. نو ستاسو اکاونټ به دلته جوړ شي. اوس راشئ په ګیټ سټارټ باندې کلیک واخلئ. نیو پراجیکټ انتخاب کړئ. په دغه ترتیب سره دا لوډینګ اخلي او له دغه ځای څخه تاسې کولی شئ خپله یوه ویډیو جوړه کړئ. انتظار به ورته وکړئ که چیرې ستاسې انټرنیټ کمزوری وي. اوس راشئ په پلس اپشن باندې کلیک واخلئ. په دغه ترتیب سره اپلوډ انتخاب کړئ. تاسې به د خپل موبایل ګالري څخه هغه تصویر کوم چې په لومړیو کې موږ جوړ کړ همغه انتخاب کړئ. زه راځم همدا تصویر انتخابوم او بیا په اپلوډ اپشن باندې کلیک اخلو. دا تصویر دلته اپلوډ کیږي. د لږ ځنډ انتظار وروسته زموږ تصویر دلته په بشپړ ډول اپلوډ کیږي. اوس راځو د ویډیو په طرف دغه کوم لیکل چې زه دلته اوس ورکوم. بیا هم یادونه کوم د دې د ډاونلوډ لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې موجود ده او کولی شئ د لومړي کمنټ څخه هم همدغه لیکل ترلاسه کړئ. په دغه برخه کې دا لیکل ورکئ او له دې نه وروسته په دغه ایرو اپشن باندې کلیک واخلئ. نو ستاسو د ویډیو جنریشن به سټارټ شي. ګورئ ملګرو، دا لوډینګ اخلي.
که چیرې ستاسې انټرنیټ تیز وي نو دا زر پوره کیږي او که انټرنیټ مو کمزوری وي بیا ورته انتظار وکئ. په همدې ترتیب سره دا 100 پوره کیږي او ستاسو ویډیو بالاخره جوړیږي. په مختلفو طریقو سره تاسو کولی شئ یوه ویډیو د خپل ځان دپاره جوړه کړئ. ګورئ زموږ ویډیو چمتو شوه. د همدې د ډاونلوډ دپاره پر ویډیو باندې کلیک واخلئ او پورته آپشن کلیک کړئ. ګرانو ملګرو کله چې تاسې پر ویډیو باندې کلیک واخلئ دلته تاسو ته درکول کیږي 2 آپشنې. تاسو به لومړنی آپشن کلیک کړئ اوریجنل سیټ او دا ویډیو به خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ. دا به د ویډیو ډاونلوډ کولو طریقه. دغه کومه ویډیو چې موږ جوړه کړه اوس راځو د همدې نتیجه ګورو چې دا په سوشل میډیا کوم ډول نتیجه او کوم ډول پایله ورکوي. ملګرو ستاسو پر وړاندې زه راځم پر خپل موبایل کې د فیسبوک اپلیکیشن راخلاصوم. په پورته پروفیل باندې کلیک اخلم او د ریلز برخې ته راځم. تاسې لیدلی شئ دغه کومه ویډیو چې ما پر فیسبوک خپره کړې دومره اشخاصو لیدلې. په همدې ترتیب سره لاندې ښکته راځم د پوسټ برخې ته. تاسو لیدلی شئ دا ویډیو 2 ساعته وړاندې اپلوډ شوي. دغه پیج هم نوی جوړ شوی خو بیا یې هم 19 اشخاصو دغې ویډیو ته لایک ورکړی ده او 220 نفرو دا ویډیو تر دې مهاله لیدلي یوازې پر 2 ساعتو کې. په همدې ترتیب سره زه راځم پر خپل موبایل کې د ټیک ټاک اپلیکیشن راخلاصوم. په پروفیل باندې کلیک اخلم. دا هغه ویډیو ده کوم چې ما پر ټیک ټاک خپره کړې. 400 ویوز ورباندې راغلي او دا یې هم د لایکونو شمیر ده. ګرانو ملګرو دا وه د ویډیو د جوړولو طریقه او د هغې څخه ګټه اخیستنه. که چیرې ویډیو معلوماتي وه یو لایک ورکړئ، چینل سبسکرایب کړئ. هغه څیزونه چې موږ ورڅخه پر همدې ویډیو کې استفاده وکړه د ټولو د ډاونلوډ لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې موجود ده.